دا خلق د نه پیژندي چې دلته چې کله دغې ځای ته طالبان راتلل د بونیر خلکو دوه ځله په شا وشړل. دریم ځل ته ملاکنډ کمیشنر سید جاوید دغې لمغر ته دغې بونیر ته طالبان راوستي وو، تڼۍ یې ورته خلي کړې وې. دلته هر کار دلته ټوله ترهګري دا ریاستي ډپارټمنټس لخوا شوې ده، په ریاستي ډپارټمنټ لخوا کېږي. د لمغر نه چې څوک څه وړي نه دی وړي، په بونیر خلک به تپوس کوي، ټول پښتون به بیا ورسره ولاړ وي. بیا د سوات خلک ته وایي د جلسې منتظمین ته سلام کوو چې دوی جلسه منعقد کړه. د شنګلا زموږ په زړونو کښې ده، شنګلا دې تل آباد وي، شنګلا زنده‌باد. د شنګلې سره ټول پښتون ولاړ دی او نور به انشاءالله اعلان کوم په هغه کښې به شنګلا یاده شي. دلته د سوات منتظمینو ته دمکې ورکړې کېږي چې تاسو سره به ګورو، خو یوه خبرې د یاده لري، که چا سره هم دوی غلطي وکړه، زیاتی یې وکړو، مونږ به بیا ورسره ګورو، بیا بله جلسه په سوات په شانګله کوو ورته. که چې څومره هم د سوات د شانګلې بونیر او دیر خلک دباولو کوشش کوي، دومره به پي ټي ایم زیات راځي دلته، بار به راځي. او که دمکیانې یې زیاتې درکړئ، بیا یو کال را وکئ، منثلي پیکیج به په سوات څه د جلسو وي. ستا څه خیال دی؟ ستا څه خیال دی؟ ستا څه خیال دی؟ دا دوی इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. ځوانانو زما په خیال سره کچا او حساب یې صحیح نه دی کړی. دوی وایي چې که چېرته پښتانه ځوانان به ویروو کښېبه، نو دا سپه اسانه دی، داسې اسانه دی ستا پلار بیا نه کېنوي. خبرې به نورې هم کوو. دا یو خبره ورته کوم. او د جرګه چېرته دی؟ جرګه زه ډېر حیران یم د هغې ورځې نه چې جرګه د دوه فریق په منځ کې کېږي. دوی پښتون کام یو فریق شمري، حالانکه مونږ خو ډېر ستر زړونه راوړي وو، خپل ځانونه مو شهري شمارلي وو. د شهري دپاره آیین دی، جرګې د فریق او د دوی دشمنو د مانځوي. تا په خپل منځ کې په خپل زړه کې اول هم پښتون دشمن و، اوس چې تا جرګه راولږله ثابته ده کړه چې ته ما دشمن شمارې، شهري مې نه شمارې. جرګې د فریقینو په منځ کې کېږي، دا خو شهري او د آیین خبرې دي. آیین پروت دی دلته، که آیین دی مونږ بیا ورته وایو، دوی پرې ډېره ګیله کړې وه، او چې دا آیین کله هم مونږ ته حقوق نه راکوو، مونږ به نوره دنیا ته آواز کوو اقوام متحده ته چې راشئ تاسو یې پوه کړئ. خبره به کوو. د وزیرستان هم هلته دوی بیا طالبان کمانډران راولي، هلته دوی بیا په خلکو کښې ویرې خوروي، هلته دوی بیا وژنه شروع کړې ده، هلته دوی بیا خلکو ته دمکیانې شروع کړي دي. په پروتوکول سے کمانډران راضي او ناست دي،
په مختلفو کوټو کښې په نارت وزیرستان کښې په تېر هفته کښې څو واقعې وشولې. ساوت وزیرستان اوس هم یو ځوان را سره ناست دی ولاړ دی. هغه وایي هلته یو کمانډر دی نام یې رانه هېر شو چې هغه اوه کاله اول زما په ټوله قبیله باندې تعلیم بند کو. زما په ټوله قبیله باندې هلته صحت بند کو چې څوک به صحت مراکز ته نه در پرېږدي. په دوی یې ګاډي بند کړل او بیا دوی ویل چې مونږ ځان ته 2 ګاډي وخستل. ویل هغه آرمي رانه ونیول چې تاسو د کمانډر صاحب سره ولې په هغه مو چې خلاف دی مونږ مو خلاف یو. اوس په وانه کې هم کې هغه کمانډر ورته ناست دی او لاندې خلک تنګوي. یا پښتنو تر څو پره به د یرې لاندې ناست وئ، تر څو پره به خاموش وئ. زر تر زر دې دا ګیمونه بند کړي، زر تر زر دې دا حساب کتاب بند کړي. هغه ځوان څه شولر د لاس پورته کړي دلته و دا هر څه ستا سره شوي دي. د طالب په بدکستانه فوج ګاډي نیولي دي. دا اوس څه شی دي بیا وایي چې ناره مه وایئ. ناره خو لږ دا او پرون دا سولی وزیرستان په جنت وطن مومی کړم سے 4 ځوانان د شپې پرې 4 ډزې وکړې بیا یې وسوځول. دلته د سویلي وزیرستان ګڼ شمېر خلک ناست دي. تاسو راته وښیئ په مومی کړم سے د فوج نه علاوه د بل چا سره اسلحه شته؟ نه. د فوج نه علاوه د بل چا سره اسلحه شته؟ نه. د فوج نه علاوه د بل چا سره اسلحه شته؟ د فوج نه علاوه بل څوک په روډ باندې په لار څوک پرېښولی شي چې د فوج نه وي خواڅه څوک وزیرستان ته دخېدلی شي؟ 4 ځوانان چا وسېزل، چا اور ورکو هلته یې ونړول. نن د دوی مندې او پلارونو ته هډوکي ایښي دي. د پښتنو غوښې یې وسېځلې څه ثابتولو دپاره دا چې دلته ترهاګري ده او موږ پېژنو چې ترهاګري څوک کوي. او په کلکه طریقه سره یې پښتنو ستاسو سوي غوښې ستاسو سوي هډوکي چې کله مندې او پلارونو ته کښېښول شي د دغې منافقې میډیا سره بیا وخت نشته. د دغې منافقې میډیا سره ستا پر خلاف پروپیګنډه کولو دپاره د ده سره 24 ګنټې وخت دی. خو ستا مظلومیت دپاره یو لفظ ورسره نشته. ستا دهشتګرد ثابتولو دپاره شپه ورځ ناست دی. خو ستا پرامن مظاهرو دپاره دی کوریج نه ورکوي. دلته ترهاګري خورول غواړي. دا د دوی منافقت دی. دا په سترګو لیدلی منافقت دی چې دوی یې کوي. او یو پکې خیبر نیوز و چې هغه لا یو کوریج شروع کړی و او اوس وایي چې خیبر نیوز چینل یې وربند کړ. دا نشته ازادي خالصه غلامي ده. موږ یې منو نه ورونو. آخري خبره درته کوم. زه دلته او د سویلي وزیرستان زمونږ وطن شاهور کښې دوی په کورونو د پاسه کیمرې ګرځوي.
ستا دا ټریننګ ستا تربیت ښایي چې ته څومره بې عزته سړی یې ته څومره بې عزته خلک یې ته زمونږ هېڅ نشې کولی خو خپله مندراړه چهره ښکاره کوې خپل دا مردراړ فک مخ ښکاره کوې دا مونږ نه ورسره منو او بیا باجوړ کې وایي اف آی او والا کارکون ناست دی څه رئیس خان نام دلته خلک لیکلی دی رئیس عنایت کلي کې هغه عام خلک وړي چې پیسې پې اخلي دلته د فاټا هر یو پولیټیکل نه دا پولیټیکل یعنی پالیوټیکل ګندې دغه ناست دي او خلکو نه هغه خلک چې را آزاد شوي دي په هغې باندې هم پیسې اخلي خو دغه خبرې د منلو نه دي نه به دا ورسره منو او انشاءالله مخکې به هم جلسې روانې وي د کراچۍ هغه خاوره چې کله یې پښتون د دېګې خوا نه ونړولو لرې کړو تنګ یې کړو په خپل وطن کې او دا یې بل ښار ته مزدورو ته لاړو ستر ښار کراچۍ ته لاړ هلته دوی پرې ظلمونه وکړل په 12 مۍ باندې به ټول پښتانه هلته ځو هلته به حاضري لګوو